ډیره مننه ګرانو ملګرو. زمونږه په دې نننۍ ناسته کې زمونږه ډیر د پښتو ادبي سوسایټۍ د بنیادي غړو نه یو مهم غړی چې د دې سوسایټۍ په پرمختګ او ترقۍ کې راغه بلا لاس دی او نن ډیره موده پس هغه موږ سره ناست دی، ښاغلی نظیرالحق کریم. او بیا وروسته د دې سوسایټۍ 2 کاله 3 کاله سیکرټري هم پاتو، سیکرټري جنرال هم پاتو. خدمات د تنظیم لپاره د هغه خدمات چې نو هغه د تاریخ برخه ده. زمونږه بل ملګری فیض ګدون هغه به هم راتلو، خو هغه په دغه کې دی، په ګدون کې دی، کلي ته تللی دی. نو هغه وایي چې زه به کوشش کوم، خو هغه به مشکلاتو راونه رسېدو. او عبدالهادي مایار هم چې دی نو هغه ته مو ویلي، خو زما په خیال نن سبا نور کله خو به سرکاري ډیوټي و، خو نن سبا غیر سرکاري ډیوټي د افغانستان په دې حالاتو کې ډېر بوخت دی. نو کېدای شي چې د هغې په وجه باندې مصروفه ایران راونه رسېدو. به هر حال مونږ نظیرالحق کریم صاحب چې دی نو د نه هیله لرو چې دی به انشاءالله دغه شان د خپل راتګ باقاعدګۍ سره کوي، او چې دا تنظیم یو لوی تاریخي پس منظر لري. نو باید چې دا او ډاکټر صاحب موږ سره ناست دی، نو ډاکټر صاحب د تل چې دی نو ادبي سوسایټۍ دغه کړی دی که په خپل د اداره کې دی، که اکیډمي اف لیټر کې دی، هر چېرته چې دی نو د پښتو ادبي سوسایټۍ ته اولیت ورکړی دی. مونږ یې مننه کوو او مونږ ته دا توقع لرو چې دوی به مونږ سره راځي، کینی به او دا دستورې به په خپل راتګ ښایسته کوي. زه مونږ خو وی چې یاره نن به مونږ هسې یو ناسته وکړو، خو به هر حال شاعران راټول شي ډېره موده پس، نو یو مشاعرې دغه به هم جوړ کړو. دا غزل دی ستاسو په اجازه. دومره نږدې یم ستا تر څنګ ولاړ یم، دومره نږدې یم ستا تر څنګ ولاړ یم، یقین د وشه ستا په ننګ ولاړ یم. او دغه مې ژوند دی د مودو نه ګله، دغه مې ژوند دی د مودو نه ګله، ستا په کوڅه کې خوار ملنګ ولاړ یم. او د ژوند ښایست له د سپرلو په لټون، د ژوند ښایست له د سپرلو په لټون، زه د خپل کلي چنار دنګ ولاړ یم. او د ګلدرو بلبلو کډې وکړې، د ګلدرو بلبلې کډې وکړې، د ګلدرو بلبلو کډې وکړې، زه په لمبه لکه پتنګ ولاړ یم. او زړه کې مې مینه نظر تږی تږی، زړه کې مې مینه نظر تږی تږی، یم ادم خان په دغه ترنګ ولاړ یم. او یاران مې ژوند سنګاروي روان دي، یاران مې ژوند سنګاروي روان دي، زه د خپل ځان سره په جنګ روان یم. زه اوس د ادبي سوسایټۍ بل کلک ملګري ښاغلي سید رحمان ساحد صاحب ته بلنه ورکوم چې هغوی خپل کلام موږ سره په ترنم کې شریک کړي. یو کته ده چې دا د ازل نه تر ابده پورې د خو او بدو کار روان دی. زه وایم زه خو، ته وایې زه ښه وایم، پکې بلا کار د شیطان روان دی.
د ازل نه تر ابده پورې د خو او بدو جنگ روان دی. زه وایم زه خو ته وایې زه ښه وایم پکې بلا کار د شیطان روان دی. او غزل دی چې پرهرونه مې هر وخت خندا وکړي، وخت ظلمونه څومره په ما وکړي، چې غمونه یې د زړه کور کې دیروي، ډېره ګرانه ده چې څوک به خندا وکړي. چې غمونه یې د زړه کور کې دیروي، ډېره ګرانه ده چې څوک به خندا وکړي. څنګه وایه ری بارجانه، څنګه وایه ری بارجانه، څنګه بې وفا به وفا وکړي. او غم دې بیا په کلار شوي زړه را بار کا، غم دې بیا په کلار شوي زړه را بار کا، ویني بشي بیا به ښکلا وکړي. ستا د حسن د ستم دوران به تیر شي، شپه به لاړه شي سحر به ځلا وکړي. او د مینو زړونو هره لمحه غم وي، د مینو زړونو هره لمحه غم وي، په لمحه لحظه کې درزا وکړي. ځان کې ځای د دوا جوړ که چې قابل شي، بې وینا به علمونه دوا وکړي. ځان کې ځای د دوا جوړ که چې قابل شي، بې وینا به علمونه دوا وکړي. او ناراضي ساحده بیا هم خوشحالېږه، ناراضي ساحده بیا هم خوشحالېږه، د راتلو نیټه سبا چې سبا وکړي. ډېر ښه سید صاحب، ډېر ښه، ډېر الله ژوندی اوسې.